چیرې مردانه کمزورتیا لرئ نو په دغه خوړو کولی شئ دغه کمزورتیا له منځه یوسئ. مخکې له دې چې دغه طریقه زه تاسو ته وښیم یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. که چیرې کوم سړی مردانه کمزورتیا لري یا په راتلونکي کې له مردانه کمزورتیا ځان بچ ساتل غواړي نو د یوې وچې میوې په بڼه کې انسان ته د مردانه طاقت لویه خزانه ورکړې ده. په ورځ کې 100 ګرامه وچه پسته وکاروئ او یوازې په 3 هفتو کې به ستاسو مردانه کمزورتیا له منځه یوسي، ځکه په پسته په بدن کې ګټور کولېسټرول HDL زیاتوي او زهري کولېسټرول چې LDL ورته وایي کموي یې. همداشان پسته په زیات اندازه سره پروټین لري او په پسته کې داسې غوړوالی شته چې د انسان بدن لپاره ګټه لري. پسته همداشان انټي اکسیډنټ خواص لري کوم چې د انسان بدن څخه فاسد مواد پاکوي، همداشان د انسان ذهني دباو کموي. هغه کسان چې دوی ودونه کړي دي پسته یو خاص نعمت بلل شوی ځکه چې پسته کې سلینیم شته او زینک پکې هم شته کوم چې د نرانو مني زیاتوي او د سړیو ټسټسټرون هورمون هم زیاتوي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه مې وي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. د ویډیو کتل